ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها صدق الله مولانا العظيم. درود شریف وای. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله محمد. درود چې پروګ وای په اخلاص د جمعې ورځ عملونه خو زمونږ سم کمزوري دي خو درود شریف د جمعې پر زیات ثواب وي نو وای اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا محمد مبارک وسلم. دې مخکې آیتونو کې دا بیانو چې داسې ورځ نه مخکې د نیکو اعمالو د صدقاتو د نفلونو خیال وساتئ کوئ. داسې ورځ به راشي چې هلته به نه سفارش قبلیږي نه د چا دوستي قبلیږي او د لوی خدای مخکې به حاضرېدلې. دې آیات ته آیت کرسي وي دا چې ما وسوې دا په قرآن شریف کې لوی آیات او دې کې د خدای لس صفته بیان شوي دي. خدای پاک د خپله مدحه په خپله کړې ده او حقیقت کې هغه د خپلو صفاتو ظاهرول دي او مسلمانان چې وایي او دا عقیدت هم دی او د خدای مخکې د خپلې عاجزۍ اقرار دی او د بندګۍ اقرار دی. د دې وجې نه خدای پاک په خپل صفت خوشحالیږي. قرآن شریف کې دا لوی آیات حضور پاک وایي سړی هر مانځه نه پس بس نسایي روایت دا آیات کرسي وایي نو د ده او د جنت په منځ کې صرف یو رکاوټ دی هغه مرګ دی یعنې د مرګ نه پس په مخه ځي جنت ته انشاءالله. او سړی د شپې دا ووایي خدای پاک د هغه د مال و جان حفاظت کړي د شپې. دا په حدیث شریف کې راغلی دا فطرانه مال لا جمع شو نو حضور پاک له به خلقو مخکې راوړو هغه سره به جماعت کې پروت و نو هغه به بیا په مسکینانو تقسیمو هغه په خپله واجب شي نه دی اخیستی او نه په هغه زکات او فطرانه لازمه شوې ده. یو ځل دا فطرانه راغلې وه ډېره نو د شپې ورته ابو هریره یو صحابي دی هغه یې څوکیدار مقرر کړه د شپې خیال ساته دانې وې قجورې وې د اختر نه به مخکې د رکوټې اختر نه مخکې راجمع شو نو اوس د شپې ګوري یو سړی دی او لمن ترې ډکی ابو هریره کلک ونیوه داسې کې هغه زمانه کې غلا نه وه نو دا ورته ناشنا وی صاحب زه ډېر مسکین یم او بال بچه دار یم او د روزې درک مې نه لګي او داسې هم د خدای مال وی ښه دا دی وایي خو بیا به نه راځي بس دا ځل مې معاف کړه بیا
سهار ته حضور تپوس کوي بندیوان دې څه شو؟ وی صاحب خو زه غریب یم بال بچه‌دار یم او ډېر مسکین یم عاصم د خدای مال دی وی ما پرېښود وی ښه خو دروغ ووایي خو راځي به بېګاله بیا سبا ابو هريره بیا ورته څوکۍ کوله چې ګوري بیا سړی راغی لمنې ته ډک کړ د دې لاس نه ونیو کلک وی زه ناوړه پرون دې غلا کړې ورته وایي بیا به نه کړو نن بیا راغلی وی ډېر تنګ یم ډېر بال بچ مې دی او ډېر فقیر یم او د خدای دپاره بیا به نه راځم وی وعده ده وی وعده ده پرېښو حضور پاک ته سهار تپوس کوي وی هغه بندیوان دې څه کړ وی هغه صاحب د ډېر مسکینۍ او د خوارۍ او د تکلیف شکایت وکړ نو ما وی عاصم د خدای مال دې فقیرانو له بیا ورکو دا هم فقیر دی ویغست نو ما پرېښود حضور پاک وخندل وی دروغ یې درته ویلي دي خو بیا به راځي وی دا دروغجن دی سأل ابو هريره بیا د شپې ګوري هغه غل بیا د شپې راغی بیا له منډه کوله د خجورو نه او د اوربشو او غنمو نه کلک ونیو وی دا ځل خو دې نه پرېږدم خو دروغجن یې قسمونه یې ورته بیا به نه راځم یې نه پرېږدم خو دې نه لکه چې تا دوه ځله دروغ ووایې وی زه به درته علم د یو مسله وکړم نو هغه په مسله کې مې پرېږدې وی څه مسله ده وی د شپې چې وده کېږي آیات کرسي په ځان چوف کوه داسې چاپېر نو خدای پاک به دې د پیریانو نه د دیوانو نه د دشمنانو نه محفوظ ساتي ابو هريره وی زه د دین یو مسله یې راته وښودله نو غریب سړی دی پرېږدم پرېښود سهار ته حضور تپوس کوي بیا بندیوان دې څه کړ وی صاحب بې د فقیرۍ او ډېر شکایت یې کو او راته یې وي زه به درته یو مسله وښیم نو ما پرېږده دې خو دروغجن خو مسله یې درته صحیح کړې ده نو سړی چې د شپې آیات کرسي ووایي داسې چوپ کړي غل به پرې نه راځي ډاکه به پرې نه راځي انشاءالله ځکه دا د حضور پاک د خولې وینا او دې نه معلومېږي که یو غل سړي هم درته په رښتونې مسله بیان کړه نو عمل پرې کوه د شیطان مسله وه وایي شیطان حضور پاک یې ټکي ویلي دي سړی آیات کرسي وایي هغه مال دولت ته به پیریان غله ډاکوان نږدې نه شي خدای پاک به یې حفاظت کوي نو آیات کرسي کې دا اثر شته چې چېرته د شپې وده کېږي یا چېرته ځای په سفر کې یا یو علاقه یو دشمنانو یری ګني وي میره وي ځنګل وي آیات کرسي په ځان چوف کا ډاکو شیطان در باندې نشي راتلی انشاءالله ځکه دا د حضور د خولې وینا ده خو دې له ایمان غواړي او یقین غواړي چې څومره د سړي په پیغمبر یقین وي هغه به د هغه په احکامو کې ده ته اثر څرګندي یقین ګوره د خولې هسې نوم ته نه وایي یقین په ښې عقیدې ته لکه اور ګرم دی دا مونږ وایو چې اور ګرم او دا هم یقین دی که د ټول جهان خلک راغونډ شي او درته ووایي چې نه اور خو ته به خطا شوي اور خو یخ شی دی لاس پکې وروټوم به درته څه نه وایي نو د هغې په خولې د خپل یقین کې فرق نه راځي که ټول جهان درته ومري ته وایي نه اور ګرم دی دغه یقین ته ایمان وایي چې د خدای په وعدو د خدای په جنت د خدای په دوزخ د خدای په حساب کتاب د داسې یقین وي که د ټول جهان خلک را جمع شوي نه تاسو ګورئ د دې یقین اثر خلک خو ډېر وایي دا لیډران ګیدړان دا وزیران صدران دا په خولې وایي د ایمان خبره کوي موږ ورته کافر نشو ویلی خو هغه د یقین یو اثر یې په ژوند کې په هغه ژوند کې چې اثر رانغی خو د ده دا خبره دروغ ده اسی وایي یاره دا د ملیانو خبرې د څوک د خبر نه راغلي او جنت دوزخ د کوم ځای نه او یو لیډر به وي اوس مردار شوی دی زه جنت ملا ستا جنت دوزخ مې نه دی پکار دی ځان لا آبادول غواړم په دنیا کې موږ به ودرېږو خبر به شي الله به خبر دي داروجه بېله ورځي د سړي په یو سوړه یقین چې دی کې مار دی مار
او خلی روخ کېده او که ګوته مې وروړه ټک را کوي دغه مار له بس ګوتې وروړي دې سوړي له اگر چې مار نه ویني خو یقین یې جوړ دی دا ستاسو یقین دی چې د بجلی دا تار سوځول کوي او دې کې یو لهر دی د بجلی نو که زه ورته څوک قلمي قرآن قسم درکړي چې نه دا خلک هسې دروغ وایي خو ته ګوتې وروړه خو ته نه وروړې ځکه یقین دې جوړ شوی دی چې د بجلی تار سوځول کوي دغه شان یقین غواړي د خدای په وعدو د خدای او د رسول په خبرو په جنت او په دوزخ ته داسې کلکه عقیده وي که دا جهان بدل شي نو هغې کې شک شبه نه راځي او که هسې ډنګاډولې چې چا درته څه وایي هغې پسې روانېږي نو ستا خو یقین نشته عقیده دې نشته هسې خبرې دي موږ ټول په دې غم کې اخته یو یقین هغه یقین ته وایي چې د سړي په ژوند د هغې اثر څرګندېږي او چې په ژوند دې اثر نه نه ته وایې دې سوړه کې مار دی او بیا هم ګوتې وروړې دا خو ستا یقین نشته دې بجلی کې رو دی د بجلی او بیا یې ګوتې وروړې دا اور سوځول کوي او بیا هم ګوتې وروړې نو یا خو لیونې او یا دې یقین نشته که د سړي دا یقین وي چې زما خدای سره پیشي کېږي دې به حلال او حرام تمیز کوي که به نه کوي ای وای په تندر دی ولګي سال لبرانه خدای تپوس کوي دې یقین نه هسې د خولې خبرې بس که د سړي یقین وي دا ورته رښتیا داسې یقین لکه په اور چې د ګرمېدو یقین دی او په بجلی د سوځېدو یقین دی او د مار د خوراک دی یقین دی نو بیا به تاسې کار ونه کړي خو ستا یقین کمزوره دی عقیده دې ضعیفه ده هسې د خولې خبرې نو خدای پاک د دې صفتونو بیان کوي چې د خدای په ذات باندې د دې یقین وي الله لا اله الا هو خدای هغه ذات دی چې د ده نه علاوه لایق د عبادت څوک نشته چا ته به سر سجده نه لګو چا نه به سوال نه کو هغه سوال چې هغه د اسبابو نه بالاتري لکه باران ورول زوی غوستل لور غوستل مال کې زیاتې کول دا خو د خدای نه علاوه بل څوک نشي کولی که د جهان ټول طاقتونه را جمع شي نو زوی چاله نشي ورکول عبادت بچا سجده بچا ته نه لګي الله خدای هغه ذات دی چې هغه یو هستی ده نوم یې الله دی لا اله الا هو نشته دی لایق د عبادت بغیر د ده نه دا آیات کرسی معنا درته ښیم دا چې ته وایې نو معنا ته به دې خیالي که په خولې یو څه یو زړه کې بل سي دا خو غلطه ده الله خدای هغه ذات دی لا اله الا هو چې بغیر د ده نه لایق د عبادت بل څوک نشته عبادت بندگی غلامی سجده لګول د چا په نوم منښته کول د چا په نوم مونځ کول د چا په نوم ورکول دا نشته عبادت دغې ته وایي چې صرف د خدای سره دا به نه وایي چې دا د فلانکي منښته ده نه منښته د خدای ده ثواب یې د هغه دی ثواب چې چا ته بخي دا به نه وایي چې دا 2 رکعته مونځ د فلانکي په نوم کوم نه وایي ثواب دی خدای هغه ته ورسوي نو عبادت بغیر د خدای نه بندگی بغیر د خدای نه د بل چا نشته ګورې خدای بغیر د خپل ځان نه د بل چا په بندګۍ ګورې ډېر سخت غیرتي دی بندګي د بل چا نه برداشت د دې وجې نه د بل چا د بندګۍ اقرار کول دا شرک دی او شرک خدای نه بخي هر ګناه بخي د شرک په معاشره کې داسې مثال دی لکه د ښځې او د خاوند تعلق د خدای او د بنده تعلق د بندګۍ دی دا تعلق ستا د بل چا سره نه غواړي یو ښځه کار قسمه غلطي وکړي لکه چینک ته مات شي انګولې ته بې وخته شي چای ته توی شي لوښي خراب کړي چاله څه ورکړي نو خاوند پرې چې شمپوشي کوي خیر د انسانه ده او چې بدخوی نو ویم وایي خو که د ښځې بل چا سره ملاسته وکړه یو 15 منټه د جماعت امام سره د پیر صاحب علیه رحمت سره د شمو جامو والا سره
نو غیرتی خاوند دا نه برداشت کوي. اب ورته زناوره دا دې څه کړي؟ که دا ښځه ورته دا ووایي چې ستا استاد دی او زما استاد دی، ټوله شپه تا سره ملاستی منو، یو 5 منټه هغه سره څه ملاستم، نو څه چله شو؟ په ما کې څه کمې راغی؟ نه به ورته نه مردار په مخه دی د خپل ښځېتوب نه به یې وباسي یا به یې مړه کړي. نو خدای پاک ځکه چې خاوند به ورته وایي چې زناور استاذ دی، نو حلوا به دې وله سپینه پخ کړې وه، پراټې به دې وله وړې وې، ډوډۍ به دې ورکړې وه، جامې به دې ورکړې وې. دغه خبره دې بل چا سره ولې کړله؟ نو هر قسمه غلطي د ښځې سړی برداشت کوي چې غیرتي سړی وي مسلمان، خو دغه یوه خبره بل چا سره نه برداشت کوي. که د خاوند پلار سره سملیوم، که د خپل پلار سره سملیوم، که د رور سره سملیوم، که هغه ورته ډېر ووایي چې خیر دې ستا پلار دی، نو په مونږ یې حق دی، زما پلار، هغه به وایي نه مردار یې، دا دې څه کړي. دغه شان بندګي خدای پاک د پیغمبر سره نه خوښوي، د بزرګ سره نه خوښوي، د عالم سره نه خوښوي، د فقیر سره نه خوښوي. بندګي زما او ستا په منځ کې ده، زه د خدای یم ته مې بنده، زمونږ بندګي صرف د خدای ده. نو لا اله الا هو، نشته د لایق د بندګۍ بغیر د ده نه. دا به عقیدم لرې او کیم هم په ژوند کې داسې که نه عبادت د بل چا کې، بندګي د بل چا په نوم منښته کې، د بل چا ته سجده کې، د بل چا نه هغه سوال کې چې صرف د خدای سره ښایېږي، لکه زوی غوستل، لور غوستل، مال کې برکت اچول، دا بغیر د خدای پاک نه بل څوک نشي کولی. ټیک ته یو عالمي لاړ شي ورته وایي صاحب دعا راته وکړه، نو دعا یو وسیله ده، سوال هغه د خدای نه کوي. خدای دې نیک بنده له زوی ورکړي، خو به هم غوښتل د خدای نه شي. نو دعا جدا شي دی، او چې ته ورته وایې زوی راکړه، نو زوی خو د هغه ورکول نشته. پیغمبران زامن د چا نه غواړي؟ د خدای نه. وزکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شیبا. زکریا علیه السلام وی خدا زه خو به مرم، زما له څوک وارث زوی راکړه چې د دین خدمت کوي، په دې تربورانو مې یقین نشته. خدای پاک ورته زه زوی مې در بکم یحیی علیه السلام. بیا د خوشحالۍ نه وایي زه خو بوډۍ یم او ښځه مې بوډۍ ده، اولاد به هم څنګه کېږي؟ غوښتې اوس په خپله، او خدای ورته وایي در بکم. نو د ده دا سودا ده چې بیا به رانه ځوانان جوړوي که په دې بوډاتوب کې به راکوي. خدای پاک ورته وایي زه هر څه کولی شم. وی نښه به یې سي چې زما د ښځې امید وشي. وی نښه دې دا ده چې 3 ورځې به خبرې نه شي کولی. قال آیتک الا تکلم الناس 3 لیال سویا. دا علامه شه چې کله د ښځې امید وشي ستا ژبه به بنده شي، بس ذکر او فکر ته کښېنه جومات کې. نو چې د ښځې امید وشو بوډۍ به او دیم بوډا د اولاد د زمانې نه هم دي، خو چې ژبه بنده شه پیش قوم ته په اشاره ووایي فخرج على قومي من المحراب فاوحى الیهم ان سبحوا بکرة وعشیا. قوم ته مخکې ویلو چې کله زما ژبه بنده شه نو د خدای عبادت په ادا کړي. داسې راووت د عبادت خانه نه، قوم ته وایي بس علامه موجوده شو زما به خدای زوی کوي، تاسو د خدای ثنا صفت. ابراهیم علیه السلام زمونږ د پیغمبر نه پس درجه ده دغه. خدای ته سوال کوي قال رب هب لي من الصالحین، خدای یو نیک بچی راکړي. فبشرناه بغلام حلیم، یو ښکلی بردباره صبرناک بچی زوی م ورکړه، زیری ورکړه چې زه زوی به خدای درکړي. که دغه وخت کې 80 کاله عمر یې، 80 کاله عمر کې بظاهره بال بچګران دي. نو غرض دا دی چې هغه سوال چې صرف د خدای نه کیدی شي، هغه د بل چا نه کوئ، دې ته عبادت وایي. بندګي به د بل چا، مونځ به بل چا ته نه کوئ، زکات به د بل چا په نوم نه ورکوئ، منښته به د بل چا په نوم نه کوئ، سجده به بل چا ته نه کوئ. حضور پاک وایي که سجده مخلوق ته روا وي نو ما به دې ښځو ته وایي چې خاوندانو ته سجده کوه. حضور پاک روانو، صحابه ورسره، یو اوښ په منډه راغی،
دا هغه په خپو کې پرېوت. نو یو صحابي ورته وایي قربان چې اوښ ته سجده کوي یو بې عقله جناور دی، نو مو خو به درته پکار دا چې سجده وکوئ. نه دا خو نه پوهېږي، د دې احکام جدا دی، تاسو نه سجده بغیر د خدای. وی ښه چې زه وفات شم نو زما قبر ته به سجدې کوې. نو چې وفات کېده دغه یاره وه ورسره، نو په مخ به یې څادر پروت و، داسې بیا مخ نه به وی خدای دې په یهودو او نصارو لعنت ووایي چې دوی کې چېرته نیک سړی پیغمبر وفات شوی دی، نو دفن کېدو نه یې پس د هغه قبر ته سجدې شروع کړي دي. نو ګورې زما قبر سره دا کارونه کوي. یحذر عما صنعوا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد یحذر ما صنعوا. وی خدای د یهود او نصارو باندې لعنت وورئ، دوی کې چې کله پیغمبر یا نیک سړی وفات شوی دی نو قبر ته سجدې شروع کړي دي. زما قبر د دې وجې نه د هغه قبر پټ دی، که تاسو لاړئ خپله کوټه کې ښخ کړی. ابوبکر صاحب وی بار ته به یې نه راوباسو، نه د مرګ نه پس چا لیدلی دی، وی کوټه کې پروت، مل ته به یې ښخوی. وی غسل به یې څنګه؟ وی غسل به یې مل ته کوی. وی جنازه چې وی جنازه به یم کوټه کې. وی کوټه کې خو 2-3 کسان ناست. وی نه بار ته به نه راوباسو، یو 2 کسان به ورتلل او جنازه به یې پې ځان لګوله. 2 ورځې پې ولګېدې په جنازه، 15,000 کسانو پې جنازه وکړه. هملته کوټه کې ښخ که وربند بیبي به اوسېده هلته، چې ډېر خاص صحابي به راغی، ډېر منت پې وکړو. نو هغه به بلې کوټې ته لاړه، پنجي به یې ورکړه، نو د حضور پاک زیارت به یې وکړه. وی د هغه دا خوښه وه چې زما قبر پټي، نو اوس هم پټ دی. یو دیوال ته راتاو دی، د دیوال نه بل راتاو دی، د هغې نه بار پنجره راتاو ده، 22 ګزه اوږده او 15 ګزه پلنه. قبر کې هېڅ تغییر و تبدیل نه دی شوی، هماغه د خاورو شی چې اوس پکې سره هوار شوي وي، ځکه چې قبر څوک نه شي لیدی، بند دی. نو ته به وایې الله لا اله، دا چې لاړ شي پنجاب ته دا خره به وګورې. زه بر امام ته 2-3 ځله ورغلی، په نیک ګمان چې یاره خلک ورته ښکلی سړی وایي نو د اولیاو زیارت ثواب دی، خو چې ورشي نه سجدې به کوي خلک، مخکې به سجده وکړي، بیا به ښکل کړي قبر. دا ښه کار نه. ولی له چې ولاړ شي ورشي دعا ورته وکړه، سورت فاتحه ولوله، وی خدای د دې ثواب درته وبخښي. سجده به نه کوې. زه ورغلم دا اوس مخکې 2 ځله ورغلم اسلام آباد، چې ورغلم ما خو دعا ورته وکړه. پیر صاحب ناست و لرې شکرانو ته، نو د خبرونو خلکو د آمدن ذریعه جوړه کړې، او دا ناروا کار دی. هلکه زناورو چېرته دې نه خو نسوار خرڅول ښه دی. نو دا چې څومره اهمیت ورکوي دا د منجوریان ورکوي، ځکه د هغې د آمدن ذریعه کنې خبر خو د عبرت ځای دی. دعا ورته وکړه، عبرت دې واله چې دا دومره لوی عالم دی یا لوی بزرګ دی او دا دی خښ دی، نو مونږ به کوم خوازو، زمونږ خو درک نه لګي. دته خو لا بیا هم څوک دعا وکړي، مونږ ته به څوک دعا کړي، نو ته به ته عبرت والی. نو دوی دا د آمدن ذریعه ګرځولې د منډې. نو ما خو دعا ورته وکړه، نو هغه پیر صاحب ناست و لرې، نو زه یې ولیدلم. پیر صاحب داسې و چې ګیره میرې نه وه، او چرس څرس کې چرسیان یې د زیارت وکړه. نو بل چا نه یې تپوس وکړه، نو راغی ښه ستړي مشي یې راسره وکړه او شین څادر یې راکړه. نو ما هغه خپل ملګري ته وایي خلک دوی له شکرانې ورکوي، دوی موږ له راکوي. دا زناور نجس. رحمان بابا ته که لاړی څومره لوی ولی دی، قسم دی که د هغه کتاب په سرو زرو لیکلی شي نو صحیح ده، دومره ښکلی شاعر دی او نیک سړی، ښکلي شعرونه دي. خو چې لاړ شي چرسیان ناست دي، او د بعضې ملنګانو درغجنو دا خبرونه جوړ کوي فرضي، او ښځې ولځي ځوانان، نو د څه بد عملو اډه چې نو هغه زیارت هغه ځای نه د هغې دلالي کېږي. نو الله لا اله الا هو، خدای هغه ذات دی چې نشته د لایق د عبادت بغیر. هلکه عبادت دغه چا پکار دی چې کائنات یې پیدا کړي دي، نور یې پیدا کړي دي، ستوري پیدا کړي دي، مونږ پیدا کړي وو. دا باران نه باندې ورئ،
دا رڼا او شپرا باندې راغلي عبادت خو د هغه ذات پکار چې تا سره د هغه معامله ده د انعام. لا اله الا هو، نشته د لایق د عبادت د بندګۍ بغیر د دغه لوی خدای نه. الحی القیوم، الحی جمع دی هغه باندې مرګ نه راځي، فنا پې نه راځي، قسم تغییر و تبدیل پې نه راځي. القیوم ادرولی دی ټول عالم، دا ټول عالم هغه ادرولی دی، دې نظام کې فرق نه راځي. نور چرته لاره بدل کړې ده، په قطب یا په سویل نه دی روان شوی، نه سپومې لاره بدل کړې ده، نه ستورو لاره بدله کړې، نه شپې ورځ بې پروګرامي کړې ده. داسې باریک نظام چې یو سکنډ پکې فرق نه راځي، یو رشی پکې څه فرق نه راځي. دا څوک کوي؟ دا انور زمونږ د نیکه نه مشر دی. دا ساینسدانان وایي 5 کروړه کاله پې تېر شوي دي. فرق پکې راغلی، رڼا کې فرق راغلی، لاره یې بدله کړه. نه، القیوم ادرونکي د دې ټول جهان دی دغه لوی خدای. عبادت خو د هغه لوی خدای. قیوم نوم به چاته نه وایه، عبدالقیوم ورته وایه. ډېر زنانو دی چې نوم یې عبدالقیوم وي نو خلک ورته قیوم وایي. قیوم خو د خدای نوم دی، قیوم به چاته نه وایه. عبدالقیوم د هغه ذات چې هغه د هغه ذات بنده دی چې دا ټول جهان یې ودرولی دی. قیام او قایم او قیوم، خدای دا ټول جهان ودرولی دی، دا د هغه په حکم ولاړ دی، تغییر و تبدیل پکې نشي راتلی. یو سکنډ څوک فرق نشي راوستی. څوک شته چې د خدای په دې نظام کې فرق راولي؟ ځان ته به نقصان ورسوي، د خدای نظام کې څوک فرق نشي راوستی. د انوار لار څوک بدلولی نشي، یخ علاقه څوک ګرمولی نشي. ګرمه دا غرونه چا ودرولی دی، دا ونې څوک زرغونوي، دا ښکلې ګلونه او میوې پکې د چا دي؟ نو الحی خدای هغه ذات دی چې جمدی دی. القیوم هغه باندې فنا نه راځي. القیوم ټول جهان یې ودرولی دی په یو نظام. لا تأخذه سنة ولا نوم، نه راځي په هغه پرکالي د خوب او نه ډوب خوب. د خوب اول ته سینه وایي او خوب ته نوم وایي، نه پې پرکالي راځي. دا سترګې دي چې سړي مرغۍ کېږي. او خوب د عیسایان عیسی علیه السلام ته خدای وایي. نو یا زناورو یو طرف ته خدای وایي او بل طرف ته وایي یهودیانو مړ کړه، یو طرف ته خدای وایي بل طرف ته یې لرګي پورې وتړه، یو طرف ته خدای وایي بل طرف ته یې ښخوی په قبر کې. خدای هم څوک قبر کې ښخولی شي؟ خدای د عیسایان دا چې ځان ته هوښیار وایي، دا د جهان خره دي د عقیدې په اعتبار، د دې بنیاد نشته. مونږ ته بنیاد والوي، ځکه زمونږ بنیاد شته، قرآن او سنت. زمونږ عقیده مضبوطه ده الحمدلله، او د پیغمبر تعلیمات هم جمدي دي. زمونږ بنیاد پرست یو، د دوی هېڅ نشته، دین هم ختم دی او نه د پیغمبر کلام مرزه شته، نو په خپله رای پسې روان دی. نو بې بنیاده خلک په جهان کې د انګریزان دي. زمونږ بنیاد شته الحمدلله، دا بې بنیاده دي. چې یو سړی وایي چې ښځه سړی یو ځای دې ګرځي، یو ملک کې چې ښځې سړو له ګیرې خرئ، دا د بنیاد دی که بې بنیاده دی؟ د هغې په ښځو څوک باور کولی شي؟ یو ځوانه ښځه د سړي په پتون خپه کېږي او په مخ وله لاس وایي او ګیره وله خرئ، د ده به تقاضا پورته کېږي که نه؟ زه یم که دومره لوی مولی چې داسې 10 ګزه ګیرې هم به یې تقاضا را پورته کېږي. دا خو یو طبیعي څیز دی. او سړي ښځو له سامان برابروي، دې ته دغه وایي تهذیب وایي. لوی هغه مخکې د 18 کالو چې شي هغې باندې پابندي نه، هغه بهرني سړي سره ناست دی مخامخ په کوټه کې. دا کلبونه چې دي د دې د ګډا ځای نه، نو ګډېږي نه، هغې کې پردې وي داسې، دا جومات زموږ دغه شان نو پردې وي پکې، نو چې ګډېږي تقاضا را پورته شي نو زر پردې ته دننه شي. دې ته دوی ډېر هوښیار وایي، د سپو ژوند، د چرګانو ژوند، د خرو ژوند.
زمون خلق بے خونده دي، دا زمون حاکمان دا بی بنیاده دي، دا غینه متاثره وي، هغه به خفه شي. خدای دې هغوی په دوزخ وسوځوي. ستا یو خپل عقیده شته، ستا خپل بنیاد شته، ستا خپل مذهب شته، ستا خپل غیرت شته، نه د بې غیرتو پسې روان یې. مونږ بې غیرته خلک څه کوو چې د چا ښځه محفوظه ني، د چا اولاد معلوم ني. ډېرې ښځې سړو سره بدکاري کوي نو فوټې والي، نو که څه بال بچ شي نو بال بچ له فوټې ورکوي، دا دی پلار دی ده پسې ګرځ ما ورپسې ګرځي. پلار هم چېرته لکه پردي جماعت کې سړی او دسمات یو کې خپې وباسي، هلته خو پته نه لګي. نو خدای د عیسایانو د عیسی علیه السلام خدای چې ختمی، نو عیسی علیه السلام خو لوی پیغمبر دی، شکر دی الحمدلله. زمونږ د عقیده ده عزتمند مخلوق دی، خو خدای نه دی. خدای وایي ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقه كانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون. عیسایانو ته وایي عیسی علیه السلام خو د خدای ښکلی پیغمبر و او مور یې د خدای لویه ولیه او مبارکه ښځه وه، خو دواړو به ټیکاله خوړله. کانا یاکلان الطعام، دواړو به ډوډۍ خوړله. نو چې څوک ډوډۍ خوري نو څه به کوي؟ خدای هم ډوډۍ خوري. ډوډۍ خو چې سړي خوري بدن یې دروند شي، خوب ورځي. ډوډۍ چې سړي خوري خېټه کې قړقړ کېږي. ډوډۍ چې سړي خوري بار ته کښېني بیت الخلا ته ځي، تقاضا پوره کوي. دام خدای چې اودس ماتې کوي، او دام خدای چې خوب ته راځي. لا تاخذو سنة ولا نوم. دا عیسی علیه السلام خدای په ښکلې مبارک الفاظو ختموي چې نه خدای نه دی، د خدای محبوب دی، د خدای پیغمبر دی. ټول پیغمبران د خدای دوستانی، د خدای محبوبي، خو خدایان ني. خدای یو مقام دی، یو د عزت دی. نو لا تاخذو سنة ولا نوم. خدای هغه ذات دی چې نه پې پرکالي د خوب راځي نه پې خوب راځي. چې په چا پرکالي راځي خوب راځي هغه خدای کیدی شي، هغه خدای نه. نو تاسو انسان ته څنګه خدای وایه؟ عیسی علیه السلام ته څنګه خدای وایه؟ هغه به ډوډۍ خوړه، نور څه نه وایي خدای پاک. وایي کانا یاکلان الطعام، مور او زوی به ډوډۍ خوړه. د عیسایانو یو ډله راغلی وه زمونږ پیغمبر ته، په دې خبرې درېیمه پاره کې بیان دی آل عمران کې. ورته وی دا منې که نه چې عیسی علیه السلام د مور نه پیدا شوی دی؟ او وی دا منې چې په خاصه طریقه پیدا شوی دی که نه؟ او دا منې که نه چې ماشوم و تیر او د مور دی؟ او وی چې کوم ذات د مور نه پیدا کېږي او په خاصه طریقه پیدا کېږي، هغه خوراک کوي، سکاک کوي، هغه باندې تکلیف راځي او کوټوالی راځي، بیا غټېږي، اول وړوکي بیا غټېږي، بیا ستاسو په خولې دشمنان یې وجني. مونږ خو دا نه وایو، نو هغه هم خدای داسې نه شو ویلی. عیسایان د جهان خره دي، ګورې د امریکا او د لیډران او د انګریزان دا د دین او د عقیدې په اعتبار هېڅ بنیاد نه لري، نو دا بې بنیاده خلک. خدای د اسلام د دشمنان ټول غرق کړي. دوی د مسلمان نه یریږي. ګوره دا ته زه رښتیا، ځکه د مسلمان عقیده شته. دوی چې دا څومره خپل انجیلونه خورئ نو دوی ورسره پیسې ورکوي، ځکه چې د دین حقانیت خو نشي بیانولی. مړ دین او غلط دین او بې بنیاده دین به څه اثر و؟ نو په چرګو چرګانو، په هګو تقسیمولو، په پیسو ورکولو، په دارو درملو، په خسته او ښځو چې علاج به دې کوي په مخ به دې لاس راکاږي، په دې خلک خطا کوي. خطا سړی خو زر خطا کېږي، لالچي سړی. د دین په حقانیت په بنیاد تبلیغ نشي کولی، نه دعوت. الحمدلله جمدي دین، رښتونی دین، حق دین، هغه زمونږ د دین دی. الحمدلله بې غباره
بې شک و بې شبې زمونږ عقیده داسې واضحه ده لکه د انمار په شان څوک پکې شک و شبه نه شي کولی که دغه شان عقیده هم وي لکه د انمر چې منی چې د انمر دی نو دغې ته عقیده وایي او که نه ډنګاډوني پکې سړی په چرګ هم دوکه کېږي په سپینه ښځه هم دوکه کېږي په پیسو هم دوکه کېږي دا خو عقیدې واره نه دی ډېر خلک په پیسو ګمراه شي خدای دې مونږ تاسو د دغې فتنې د ضرر نه محفوظ کړي